نبی علیہ السلام فرمایي چې کله تا واورېده چې دجال خروج شوی دی نو کم طرف ته چې د هغه لښکر روان دی او په کم ځای کې دی هغه طرف ته مه ورځه سیل لم مه ورځه تماشې لم مه ورځه چاسې ګورم چې دوی څه کوي نه که ورغې ښکار کېږي او دا عام علاج هم دی د فتنو نه د بچاو نبی علیه السلام ته ذکر کړی فتنو نه که ځان بچ کول غواړي خواله مه وایه هغه مجلس له مه ورځي کوم مجلس کې په فتنه کې ښکار کوي خواته مه ورځه ځکه چې ته بار بار سر ورښکاره کوې خو بس یو ځل به پکې ورمنډه به کې ښکار به شي علم به دې کمي یا به دې حوصله دغه شي یا به دغه شبهې ښکار شي یا به څه لالچ دله درکړي د هغې د لاسه به هر څه وبېلې دین او ایمان نه به لاس ویني نو یو به خواته نه ورځي داسې طرفونو ته ځان به مؤمنان محفوظ کوي چې د هغه فتنو نه ځان بچ کړي او بل د الله نبي فرمایلي وو تاسو د سورة الکهف ابتدایي 10 ایتونه په یاد کوئ دا په یاد حفظ کوي ټولو ته دا ویل څومره چې زما مسلمانان رونه خویندې دا خبره اوري د سورة الکهف په کار خدای سره ټول سورت په یاد کې ذکر جمعې پورې د دې ویلو فضیلت هم راغلی روانې جمعې پورې الله رب العالمین نور ورکوي تر کعبې پورې بل روایت کې ورسره اسمانونو پورې راځي الله یو رڼا ورکوي بندله اسی ما سوچ کو په دې حدیث کې صحیح حدیث دی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم د سورې کهف دا اولنی ایتونه چې دای څنګه یاد کړی دي چې د الله نبی فرمایي یروي تاسو دا ایتونه وایي دا 10 ایتونه د سورې کهف ابتدایي دا په یاد کړئ نو الله رب العالمین به تاسو د دجال د فتنې نه محفوظ کړي ما به سوچ کوو په دې کې د اخیری الله سم ایت دی الله سم دې کې د اصحاب کهف دعا د دې نوجوانانو چې کله بادشاہ ورته ویل چې دین نه واوړی کنه واوړی په کاړو کولو او دین نم په زور اړو نو دوی مشوره وکړه زوی هجرت کو یو غار ته لاړ نو چې غار ته تلو دعا یې کړې ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا دې دعا کې کمال دی اصل کمال به دې ځای کې د اصحاب کهف خبر الله ذکر کوي او به ور سره دغه دعا نو چې په دې دعا اصحاب کهف په هغه وخت د فتنې نه بچ شو کنه خټه فتنه و بادشاہ خلاف او ټول قوم خلاف څنګه چې الله حفاظت کو نو دې دعا کې دا یو ناشنا برکت دی ان شاء الله چې دا دې دعا وجبي چې الله رب العالمین به دې د وجنه تا د دجال د فتنې نه محفوظ وساتي چې ربنا آتنا من لدنك رحمه یا الله موږ له خپل طرف نه رحمت راکړه رحمت نه مراد مفسرین ته څه دی په دین کې لګواله یا الله فتنه خطرناک راغه اوس په دین کې لګ یا الله خپل رحمت را باندې وکړي ور دین نه وانوړو یا الله وهيئ لنا من امرنا رشدا او یا الله زم دا کار چې د هدایت والا د منتدا آسان کا د هدایت د لارې راته آسانه کا چې په صحیح دین باندې روان شو دې کر سره د آسانه معاملې وکړه فتنې نه بچ شو او په هدایت روان شو یا الله ته الله په دې کې زموږ مدد وکړه الله رب العالمین ته عاجزی ده الله رب العالمین ته فریاد ده چې الله رحمت را باندې وکړه په دین باندې مطلق استقامت راکړه نو دا اسباب دي زما محترم ورونو او دا دعا ډیره غواړي دا مله مخکې مو خطبه کې ویلي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله فتنې ډیرې شي تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن په الله پورې پناه غواړي د فتنو نه کخکار دی او کپټی دی یعنی دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن اسانه دعا اللهم انی اعوذ بک من الفتن یا الله مون پتا پوری پناه غواړو زه پتا پوری پناه غواړم د فتنو نه یا الله ما ظهر منها که ظاهری دي ښکار دي وما بطن او کپټی دي که زه په پويګم که زه په نه پويګم که ښکار ده او کپټه ده یا الله مونږ ته بچ دا دعا مونږ تاسو له دی وخت کې خاص کر فتنې ډېرې شي خپل بچو ته خپل زنانو ته دا دعا خودل پکار په سجده کې ویل پکار دي چې کله نفل کې ته ځکه په فرض کې اکثر دومره مقنه ملاويږي او پاره کې نبی علیہ السلام هدایت هم دا ذکر کړی دي چې خلق متنګوي په فرض مانځ کې مطلب دا دی درمیانه منځ کوي چې کله سړی ځان نفل کې نو وګدي سجده کوا وګد سجده کوا ډېر ډېر دعاګانې پکې وایا او پکې دا دعا وایا چې اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله رب العالمین دې زموږ تاسو د هر قسم فتنو نه حفاظت وکړي الله رب العالمین دې کاغه فتنې ښکار دي کپټې دي کوم کې پويګو کې نه پويګو الله رب العالمین دې موږ په خپل فضل او کرم دا غینه بچ کړي الله دې زموږ تاسو د اولاد او زموږ د زنانه او زموږ د ټول امت دغه فتنو نه حفاظت وکړي